जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। द जुल्म दा कासब योजद मस्कूरी को मिठावीगी बा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। औदा विनद शहीद, औदा विनद मोमिन, और बिया विनद आलिम। योजे की द मूसीक़ी और द डमतोब प्रोग्रामी दागीना गिर चापेर सिक्योरिटी वाला लाई यो उलमा दी चिदे अमदासी प्रीखी दी बस पदी इंतजार दी चिरन यो शहीद की गयो सबब शहीद की अव क़ुतिलन क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैअ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। محترم ورونو د بیاناتو د تقاریرو او دو خبرو ضرورت نشته دی. موږ تاسو د خپل یو لوی عالم دین او د یو داعی رور د رخصتۍ په موقع دلته حاضر یو. خدا یو د عام خلکو مرګ وي او یو د عالم دین جدایي وي او بیا یو عادی مرګ وي او یو هغه دغه شان په مظلومانه انداز باندې شهید کول وي لکه دا بیګا چې کوم خبر مونږ او تاسو واورېده. زما محترم ورونو د شهادتونو سره مونږ نابلد نه یو او نه مونږ ته داسې ناشنا خبره ښکاري بلکې دا مونږ اعزاز ګڼو او هر مؤمن د شهادت ارمان کوي او دعا چې د الله نه غواړي وي یا الله سي مرګ دی خو که د شهادت نو ډېر به ښه زه به ډېر خوش قسمته یم. منګه صدانن دا شیخ صاحب اول شهید نه دی چې راوچته وي، دا اول شهید نه دی چې نن به هغه موږ په اوږو بار کوو او خاورو ته به سپارو. زمونږ تاریخ خو د خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه دقه شان د شهداو دا تاریخ را روان دی. زمونږ خو هغه خوږ نبی و چې خپل یې ارمان کړی د شهادت. لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. زما ارمان دا دی چې زه د الله په لاره کې شهید کړی شم، بیا را ژوندی کړی شم او بیا شهید کړلی شم، بیا را ژوندی کړی شم او بیا شهید کړی شم. بار بار دا ارمان زمونږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی. زمونږ ستاسو د اسلام تاریخ د دې نه ډک دی. زمونږ د اسلام چې کوم اولني څلور خلفا دي، خلفای اربعه، خلفای راشدین رضی الله عنهم، په هغې کې د اولینې نه غیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه بعد درې واړه هغه د شهادت په مرتبه باندې فایز کړی شوي دي. صرف خبره دومره ده چې د یو عالم دین په جدایۍ باندې په اسلام کې یو کنډاو واقع شي، هغه خلا بیا د پور کولو نه وي. هر انسان کې الله رب العالمین جدا جدا صلاحیتونه یې ایښي وي. دیو جنا شیخ عبدالحمید رحمه الله د هغه کوم چې صلاحیتونه او ټیک د ډېر علما به وي، خو په هغه کې چې الله رب العالمین کم کمالات ایښي هغه کمالات بیا په بل کې نه پیدا کېږي. ځکه نبي علیه السلام فرمایلي د انسانانو مثال د معادنو په شان دی. دا کانونه دي، هر کان کې خپل خپل جواهرات جدا جدا. داسې د علما کرام هم دي، په هر عالم کې خپل خپل کمالات او جواهرات وي. په دې بنا باندې زمونږ زړه ته انتهایی درد رسېدلی دی. او بل دا ده چې وختي ما خپل پیغام کې هم ویلې ملګرو په مطالبه باندې بار بار چې په سوشل میډیا باندې تاسو خپل پیغام نشر کړئ، نو په هغې کې ما دوه خبرې وکړې لوی لوی. یو خبره اولنۍ دا ده چې مونږ د شیخ صاحب رحمه الله د شهادت ته فرقوارانه رنګ نه ورکوو. بیګانه ټولو مشایخو په همدې خبره کړې ده. منګه په چا دا دعوه نه کوو چې دا شیخ صاحب فلانۍ ډلې او فلانۍ فرقې ټارګټ کړی، نه، دا د اسلام دشمنانو ټارګټ کړی. داسې ده که نه ده؟ ولې تاسو خو اوده ناست یئ؟ داسې ده که نه ده؟ دا د اسلام دشمنانو ټارګټ کړی دی. بس منګه سره د چا
داسې اختلاف او دشمني نشته دی چې زموږ علما داسې شهیدان دي. نه زموږ دا منهج دی. الحمدلله زموږ منهج واضح دی د الله په فضل باندې. زموږ که چا سره اختلاف یې هغه د دلیل په بنیاد د کتاب او د قلم خبرې دي، هغه د کوتک او د ټوپک خبرې نه دي. والحمدلله علی ذلک دا سلفي منهج دی او پخوا نه دغه شان را روان دی. په دې بنا باندې ډېر خلک هغه کله کله یو واقعي ته فرقه وارانه رنګ ورکوي او مقصد یې دی چې خپل مقاصد حاصلول غواړي او موږ تاسو د یو نوې فتنې او فساد سره مخامخ کول غواړي. نو چې زموږ ستاسو د دشمنانو دې سازش ته هم خیال او فکر وي. بس زموږ صرف یو خبره ده چې دا د انسانیت او د اسلام دشمنانو دا کار کړی دی. دا د قوم او د وطن دشمن دی چې دا کار یې کړی دی. دا د اسلام او د انسانیت دشمن دی چې دا کار یې کړی دی. او بله خبره هغه زما محترم ورونو هغه دا ده چې بیګانه د ډېرو ملګرو دا خیال و زموږ میټینګ هم بیګا په دې باندې و د مرکزي جمعیت اهل حدیث او د شورا علماء اهل حدیث مشترکه میټینګ بیګا په جامعه امام بخاری رحمه الله کې منعقد و سوکانو کې. هلته مختلف آرا مخې ته راغه. یو رای دا مخې ته راغه چې مونږ دا لاش واخلو او د نورو خلکو په شان ته یو داسې طریقه اختیار کړو چې د گورنر هاوس مخې ته د شیخ صاحب لاش کیدو یا د کور کمانډر هاوس مخې ته کیدو یا د صوبایي اسمبلی مخې ته کیدو او ټول خار جام کو. دا مونږ جام کولی شو الحمدلله. مونږ د چا نه څه کم نه یو. اهل حدیث زمري دي د الله په فضل باندې. خو د مشایخو نصیحت بیا داو چې چونکې دا طریقه به بهتره نه وي منګه به جنازه کوو په رینګ روډ باندې او په هغې کې به هم زموږ کوشش دی چې دا روډ مونږ بلاک نه کړو. مونږ انسانانو ته تکلیف ورنه کړو. مونږ دې خلکو ته ښایو چې مونږ پرامن خلک یو او مونږ انسانانو ته ضرر ورکوونکي خلک نه یو. خو دا زمونږ حق دی، شرعي حق هم دی، قانوني حق هم دی، اخلاقی حق هم دی چې د شیخ رحمه الله قاتلان گرفتارول غواړو. داسې ده که نه ده؟ نه داسې اواز نه. د شیخ صاحب قاتلان په تیز ووایه، شیخ صاحب قاتلان گرفتارول غواړو او هغوی ته سزا ورکول غواړو. دا مطالبه ده. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما امام طبرانی په المعجم الکبیر کې روایت راوړی ده، صحیح روایت. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی که د عثمان رضی الله عنه د وینې د قصاص نعره نه وی لګېدلی نو زه د دې نه یریدم چې د اسمان نه به په موږ باندې کاڼي راورېدلی. یو کس د دومره په بېدردۍ شهید کیږي او هغه دې قتل کیږي او موږ دې د هغه د قصاص او د هغه نه د انتقام نعره هم نشو ویلی. موږ دې دا غوښتنه هم نشو کولی چې دا قاتلان دې گرفتار شي او سزا دې ورکړی شي. دا خو جرم دی. عبدالله ابن عباس فرمایی دا دومره خطرناک جرم دی د یو عالم او د یو مؤمن په شهادت خاموش کېدل او د هغه د قصاص مطالبه نه کول چې زه یریږم د اسمان نه به راباندې کاڼي راوورېږي. بعضې خلک وایي نه بس چپ شئ خاموش شئ. چپ شئ خاموش شئ وخت جدایي داسې نه لکه دا اوس چې موږ کومه واقعه راغله. دا به نن د یو شیخ نمبري سبا به د بلي سبا به د بلي. دلته د ډمانو نه د سینګرانو نه د فلمي اکټرانو نه مخکې وروستو سیکیورټي روانئ او هغوی ته پوره تحفظ فراهم کیږي. یو ځای کې د موسیقۍ او د ډمتوب پروګرامي د هغې نه ګیر چاپېره سیکیورټي ولاړئ. یو علما دي چې دی همداسې پرېښي دي بس په دې انتظار دي چې نن یو شهید کیږي او سبا بل شهید کیږي. زما محترم ورونو زمونږ دا پر زور مطالبه ده او دا د مشرانو طرف نه هدایات دي که چرته قاتلان گرفتار نشي موږ به دې ته د یو تحریک صورت او شکل ورکوو انشاءالله تعالی. تاسو تیاری کنه انشاءالله تعالی دې دپاره هم پوره تحریک چلو. نوره د خاموشي مه کوئ. په دې ګوټونو کې ناست او په دې سر باندې رومال اچولو باندې موږ څوک نه پرېږدي. دا زموږ جایز مطالبه ده، دا زموږ حق دی چې موږ قاتلان گرفتارول غواړو، ظالمان گرفتارول غواړو، د امن دشمنان، د اسلام دشمنان، د دې ملک دشمنان هغه موږ گرفتارول غواړو. دا زموږ یو جایز مطالبه ده. زما محترم ورونو خو زموږ حوصلې په دې شهادتونو نه غورځېږي. الحمدلله زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې کوم آیت چې ما ولوست
الله رب العالمین مخکې د امت او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ذهن سازی کړی وه وما محمد الا رسول او نه دی دا محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله یو رسول دی قد خلت من قبله الرسل یقینا دنه مخکې ګڼ رسولان تیر شوي پیغمبران افئن مات او قتل آیا که دا نبی په خپل طبعي مرګ باندې وفات شي یا چونکې جهادي پیغمبر دی په یو معرکه د جهاد کې دی شهید کړی شي د دشمنانو د کفارو د لاس انقلبتم على اعقابکم تاسو به د دې دین نه واپس په شا تختئ په خپلو پوندو باندې به واپس کېږئ د دې دین نه الله رب العالمین فرمایي نه خیال کوئ زما دا خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې د ټولو انبیاء کرامو علیهم الصلاة والسلام امام دی که دی هم سبا وفات شي یا شهید شي د دوی په وفات او شهادت باندې به هم دین نه ختمیږي دین به نه ختمیږي دین به قائم و برقرار ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا او که څوک صرف د دې نبی د ژوند پورې په دین عمل کوي بیا یې رستو نه کوي حوصله ختمه شوه او رستو بیا د دین نه اوړي الله سبحانه وتعالی ته هیڅ ضرر نشي ورکولی او نه د الله دین ته ضرر ورکولی شي ځان ته ضرر ورکړلو ځان یې تاواني کړلو د ایت کې مقصد دا دی چې همیشه به خپله حوصله برقراره ساتئ د یو عالم د یو شیخ زمونږ د یو مشر په شهادت باندې د الله رب العالمین دین ختمیږي نه بلکې دې سره ډېر کرته داسې کار کیږي چې دشمن کم سوچ کړی د هغې برعکس کار کیږي دشمن خیال کوي چې دا خلک به دباو شي دا خلک به نور هم په خوف کې راشي الحمدلله دا قافله نور هم متحرکه شي او نور هم الحمدلله ملګري را ژوندي شي دعوت نور هم مخ په وړاندې ځي وختي شیخ عبدالبصیر حفظه الله تاسو ته مثالونه درکړه په لنډ وخت کې زاړه تاریخونه درته ونه ویل دا تیر د یو څو کالو مخکې قصې راته وکړه زمونږ علامه احسان الهي ظهیر رحمه الله شهید کړی شو اهل حدیث کم شو که زیات شو نه مړه لږ په زور یې وایي کم شو که زیات شو دا سوشل میډیا لګېدلې ټوله دنیا هم اوري دا ستاسو اواز او زما اواز په دې وخت کې د څومره چې دا ملکونه دي تر د یورپ پورې او د ډنمارک او د ناروې پورې ملګري ناستې پروګرامونه ګوري لګیا دي زمونږ د اهل حدیثو د علماو په شهادتونو زمونږ ملګري زیات شو که کم شو زیات شو الحمدلله راشه د علامه صاحب په وخت کې چې په لاهور کې څومره مساجدو څومره مدارسو مشران علما ژوندي دي سپینګیري تپوس دې وکئ او نن ریکارډ راوچت که په لاهور کې زمونږ څومره مساجد او مدارس دي شیخ جمیل الرحمن رحمه الله د انقلاب امام او د جهاد د لارې امام او د امارت اسلامیه حقیقي بنیاد کې ښودونکی هغه انسان چې په شهادت ورسولی شو زمونږ د سلفیت تحریک وروستو لاری که مخکې روان دی مخکې روان دی الحمدلله موږ نه شاته کېږو د الله په فضل د الله په فضل باندې موږ دې سره عادت یو دغه رنګه که نور مشایخ زموږ د دنیا نه تللی دي یا چا په شهادت رسولی دي نو په دې باندې زموږ قافله ودرېږي نه الحمدلله دا وینه رنگ راوړي رنگ ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے دا ظلم دا کاسه به یو ځل نسکوریږي او مټاویږي با خون پر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا او دا وینه د شهید او دا وینه د مؤمن او بیا وینه د عالم الله اکبر دا چې څومره سسیږي دا دومره جماویږي دا وینه انقلاب راوچتوي د دې یو ساس کې د شیخ عبدالحمید رحمه الله نه به د احادیثو د علم انقلاب اوچتیږي انشاء الله تعالی په زوره ووایي انشاء الله تعالی یاد ساتئ دا د انقلاب وینه وه چې کومه تویه شوه دا مظلومه وینه وه هغه د قلم او د کتاب خاوندو اوس د افسران راغلي سیکیورټي افسران او سیاسي کسان دلته ورسره موږ کمره کې کېناستو ستاسو به د جنازې څه ترتیب وي دا وه موږ جنازه موږ په روډ باندې کوو خو بیا هم موږ مسلمانانو ته تکلیف نه ورکوو یو طرف ته روډ به بندو بل طرف ته به کولاو وي انشاءالله خو دومره درته وایو چې زمونږ دا شیخ صاحب دا ګوره د قلم او د کتاب سړی دا د قلم او د کتاب خاوند پرامن شخصیت محبت کوونکی شخصیت زمونږ د سفر او د حضر ملګری هر وخت به مسکراهټ په خوله باندې او اکثر به مزاح ډېر کوو په ډېر عجیب انداز باندې ټول ملګرو ته مزاج معلومه ده
انتهایی په مظلومانه شهادت باندې دی رسولی شوی دی. لہذا زمونږ دا مطالبه د اخري خبره بیا کوم، دینه بعد به انشاءالله تعالی چونکې هلته مشران را روان دي، په روډ باندې به هم پروګرام وي او څه خطابات به کېږي. دلته معمولي غوندې یو سړی دغه شي او خلک یې لاشونه ږدي او بیا احتجاج رواني په ورځو ورځو. مونږ خو هغه څیز نه کوو، خو بیا هم زمونږ حق دی. دې خبره باندې خاموشي نه ده پکار، په دې خبره کې کلک ودرېدل پکار دي او د مشرانو د مشایخو د طرف نه چې څه قسمه حکم او څه قسمه هدایات یو عمل کولو ته به تیار یې که نه انشاءالله تعالی. ګوره که چېرته اواز یې راته وکړلو چې راشئ صوبایي اسمبلۍ مخې ته حاضر شئ، حاضرېږئ به که نه؟ که اواز مونږ ته وشو د مشرانو طرف نه چې ګورنر هاوس مخې ته راشئ، راځئ به که نه؟ که چېرته اواز مونږ ته وشو حکم چې راشئ د صوبایي اسمبلۍ مخې ته تاسو ځان حاضر کړئ، خپل احتجاج ریکارډ کړئ، راځئ به که نه؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت